سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د دویم واده په اړه جالب مطلب لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. اول، ځینې کسان په تیره پښتانه چې شتمني یې زیاته شي له میرمنې یې زړه تور شي او د بل واده تصمیم نیسي. دوی ته ځینې نور کسان هم وایي چې ستا غوندې پیسې مې لرلې، یوه ښایسته ښځه مې کوله، چې بالاخره تشویق شي او بل واده وکړي. دوهم، ځینې کسان د مور او پلار په خوښه بل واده ته زړه ښه کوي. ځینې وخت چې نګور د خواښې خوښه نه وي او یا څه عقده ورسره ولري، خپل زوی هڅوي چې بل واده وکړي. دریم، هغه میرمنې چې ښایست او جذابیت نه لري او د خاوند ځینې غوښتنې نشي پوره کولی، هم د بنې غم یې کور ته راځي. نارینه نو بیا د ښایسته ښځې ارمان پوره کولو لپاره هم دویم واده کوي. څلورم، زموږ ټولنه کې د دویم واده یو بل عام دا دی چې که خدای مکړه ورور مړ شي نو کونډه یې بل ورور ته ودیږي. که مجرد ورور نه وي پاتې نو بیا هغه یوه تکیني چې بل واده یې هم وي. هغه چې اولاد یې نه کېږي هڅه کوي بل واده وکړي. اکثره کسان چې مشکل یې د میرمنې نه بلکې خپل هم وي د دویم واده تصمیم نیسي. البته ځینې وخت میرمن له خاوند غواړي چې بل واده وکړي او اولاد پیدا کړي. شپږم، د زوی د لرلو لپاره هم ځینې کسان دویم واده کوي. له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې لا هم ښځینه اولاد وارث نه بلل کېږي او هغه کسان چې له شته میرمن یې سر په سر لوڼې پیدا وي فکر کوي چې له دویم واده به یې زوی پیدا شي او په همدې اساس بل واده کوي.